د کلمې شریفې فضیلت په ډیرو احادیثو کې بیان شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله. ټولو ذکرونو کې افضل او بهترین د ثواب والا ذکر لا اله الا الله ویل دی، کلمه شریفه ویل دی. او که څوک بیا دا پوره ووایي محمد رسول الله هم ورسره یوځای کې، نو نور به هم ثواب زیات شي. او د کلمې شریفه په فضیلت کې ابن عمر رضی الله تعالی عنه یو بله ناشنا خبره هم کړې ده. هغه وایي لیس علی اهل لا اله الا الله وحشة فی الموت. کم څوک چې اهل د دې وي، یعنی لا اله الا الله وایي، هغه لره به ویره، خوف، وحشت په وخت د مرګ کې نه وي چې کله وفات کیږي. او چې کله وفات شي په قبر کې به هم وده ته خوف، غم او بیره نه وي. ولا عند النشر، او نه به ودغه کس ته په وخت کې د راپورته کېدلو د قبر څخه، چې کله د قبر څخه راپورته کیږي نو په د انسانانو به یو خوف او بیره خپره وي. نو هغه کس چې هغه ذکر د لا اله الا الله محمد رسول الله ډیر کوي، نو په وخت کې د نشر د قبر څخه د راپورته کېدو به هم و دوی ته دا خوف او غم بیره نه وي. حتی ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره لا کړې ده چې زه داسې حس کوم لکه زه چې هغه خلکو ته اوس لا ګورم چې هغه د قبر څخه روغ سلامت راپورته سي، ویقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. او دوی دا قول کوي، دا وایي چې الله لره دې حمد وي چې زمونږ نه یې غم بیولی دی او مونږ یې بې غمه بې خوفه له قبره راپورته کړلو. نو د لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر باید هر مسلمان ډیر وکړي. په هر حالت کې کولی شي، د هر چا یاد دی، که اودس لري که یې نه لري، که ولاړ یې که ناست یې که تګ یې، نو په دې ټول حالاتو کې ته کولی شي چې خپله ژبه په ذکر باندې لنده وساته.